د کرونا وایرس لپاره واکسینونه جوړ شول. سلام دوستانو، وخت مو په خیر. په چین کې په لومړي ځل خپور شوی کرونا وایرس اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او په زرګونه خلک په یاد وایروس ککړ شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان له امله بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. خو اوس د یاد وایروس د مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي او په لومړي ځل ساینسپوهانو د کرونا وایروس ضد واکسین جوړ کړی دی. د بهرنیو رسنیو د راپورونو په وینا د امریکا په ټکزاس ایالت کې د یوه طبي شرکت ساینسپوهانو له نورو معیاري لابراتوارونو په مرسته په دې توانېدلي دي چې د کرونا وایروس ضد واکسین جوړ کړي. دغه ساینسپوهان وایي چې واکسین یې جوړ کړی دی، خو د دغو واکسینونو د استعمال لپاره لا هم 2 کاله وخت ورته پکار دی، ځکه چې دوی غواړي باید واکسین لومړی په حیواناتو باندې ټیسټ کړي او بیا که چېرته د ګټې وړ وو او د وایروس ضد اثرات وښودل نو بیا به یې په روغتونونو باندې وویشي او بازار ته به یې راوباسي. ساینسپوهان وایي چې هغوی اوس د کرونا وایروس ضد واکسین پر انسانانو باندې نه استعمالوي. د دوی واکسینونه بریالۍ تجربې وکوي او بیا وروسته به په ډاګه کیږي چې یاد واکسین به د سرطان ناروغانو لپاره هم ګټور او د استفادې وړ وي. او که نه، باید یاد کړو چې په چین کې تر دې دمه 2246 کسانو د کرونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونه کسان لا هم په یاد وایروس ککړ دي، خو ډیر کم خلک له یاد وایروس نشه شوي دي او بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دي. په ایران کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د کرونا وایروس په چټکۍ سره خپریږي او تر دې دمه پکې تر 100 زیات کسان په یاد وایروس ککړ شوي دي چې د دوی له منځه 8 تنو یې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه وایروس لا تر اوسه افغانستان او پاکستان ته نه دی رارسېدلی، خو خلک وایي که چیرې له ایران سره اړیکې بندې نه شي او پولي ورسره ونه تړل شي نو ښایي دغه وایروس په ډېرې اسانۍ سره هیواد ته خپور شي او خلک به پرې ککړ شي. ملګرو، دا وه د نن ورځې تازه، مهم او پر وخت خبرونه. تر نورو خبرونو پرې هیواد کلیک ضرور سبسکرایب کړئ او موږ در سره سپورټ هم کوي، ځکه موږ هر وخت دغسې ښایسته معلومات راوړو. زموږ معلومات به د افغانستان، پاکستان او زموږ د قوم په ضرر نه وي. موږ ځکه دغسې ښایسته معلومات خپل چینل ته اپلوډ کوو.